السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. شاه محمود واقف یم د واقف ټکنالوژي چینل څخه ساسي په درانه خدمت کې یم. محترم دوستانو، که لومړي ځل لپاره د واقف ټکنالوژي له دې ویډیو سره مخامخ شوي یاست، مهرباني وکړئ لومړی د سره د همدې ویډیو لاندې سبسکرایب په سره بټن باندې کلیک وکړئ او په څنګ کې ورسره د زنګ یا بیل په نشان هم کلیک وکړئ. د دې فایده به دا شي چې هر کله نوی ویډیو اپلوډ کوم تاسو ته به ډېر ژر دررسیږي. د نن ورځې په درس کې وایو چې څنګه کولی شو چې موږ اوریجنل موبایل یا ډي سي موبایل یا کافي موبایل موږ وپېژنو. نو د هغې دپاره څه ځانګړتیاوې دي؟ نو د هغې دپاره یو کوډ دی، هغه به تاسو په خپل موبایل کې به ووهئ په ډایلر کې. نو که چېرته هغه کوډ رن شو نو دغه موبایل به اوریجنل موبایل، او که چېرته رن نه شو نو بیا به اوریجنل موبایل به نه وي. د دې دپاره به تاسو برابر شئ، د خپل موبایل ډایلر به کولاو کئ او دلته به ولیکئ *0 کله مو چې دغه وکړو په دې سره تاسو کولی شئ د موبایل دغه ځینې پارټس یعنې برخې تاسو چیک کړئ. مثلا دغه رنګونه د ریډ رنګ، سور رنګ دی، ګرین او همدارقمته بلو. کوم ریسیور کوم اواز چې راځي، همدارقمته وایبریشن دا به هم چیک کئ. همدارقمته دغه ډایمینګ حالت دی، دغه هم تاسو څنګه کولی شئ چیک کولی شئ په دې سره. فرنٹ کیمرا، مخامخ کیمرا چې دا کومه، هغه هم تاسو په دې سره چیک کولی شئ، یعنې تاسو د موبایل فرنٹ کیمرا هم چیک کولی شئ په دې سره. نو په همدې طریقه سره تاسو کولی شئ نو همدا رقم ته میگا کیم، مثلا مخامخ چې کومه کیمره نورې کیمرې دي هغه هم تاسو چیک کولی شئ چې دې کې کوم مشکل خو نشته. نو په همدې سره تاسو کولی شئ سینسر دا هم چیک کړئ. صحیح شو؟ دا ټول د اوریجنل موبایل خاصیتونه دي چې زه تاسو ته کوم. نو په همدې طریقه سره نورې بخشونه هم په دې کې څنګه دي موجود دي. همدا رقم ته سپیکر دی، دا هم تاسو چیک کولی شئ. دا رقم ته دغه نورې بل رقم نور رنګونه دي، سبکي په نامه باندې یادېږي، دغه هم تاسو چیک کولی شئ. ټچ کې کوم نقصان نه، دا هم تاسو څنګه کولی شئ چیک کړئ په دې طریقې سره. همدا رقم ته تاسو کولی شئ چې دغه ټچ مشکل کوم نه وي، دا هم تاسو په دې طریقه سره چیک کولی شئ چې ټچ کې کوم ځای کې مشکل نشته. انشاءالله په دې برخو کې هیڅ کوم مشکل څه دی نه لیدل کېږي. همدا رقم ته دغه نور بخش زه تاسو ته په دې خاطر نه کوم، ځکه که دا زه وکړم نو دې سره زما موبایل سکرین ریکارډینګ بندېږي، په دې سره موبایل سلیپ کېږي. همدا رقم ته نورو کمانډونه ورباندې راځي، سکرین یې تورېږي، نو دې سره زما د موبایل دغه ویډیو بیا بندېږي. نو دا به تاسو په خپل موبایل کې خپله چیک کړئ. دا د اوریجنل موبایل خاصیتونه چې تاسو ته مو وکړه. که چېرته مو دا ویډیو خوښه شوې وي زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ، خپل نظریات انتقادات راسره په کمنټ کې شریک کړئ. بیا چې تاسو په درانه خدمت کې حاضرېږم، تاسې پر پاک الله سپارم. د الله په امان.